دې وجې نه به دا سجده د الله نه غیر بل چاته زموږ په امت کې دا شرک دی او حرام کار دی. پیر ته به یې نه کې، د محرم هغه اس ته به یې نه کې، شرک دی. خلک تو بل ورځ ما یو ځای کې بیان کو، ما خلک توبې وباسي، توبه توبه هندو د غوا عبادت کوي. ته د هندو عبادت ته خو توبې وباسي چې غوا عبادت کوي، ولې دلته په دې محرم کې د اسونو عبادت نه کېږي څه؟ په محرم کې هغه اسونه پېژنئ که نه، هغه ناوې چې ترې جوړه کړي سجدې ورته خلک نه کوي، سجدې ورته کېږي ستا په ملک کې. صحابو پسې کنځلې کوي چې هغوی د بچهانو ته سرونه نه ټیټېده، ته د زناور بچې اس ته سر ټیټېده، ته په صحابو پسې کنځ، ته خو د مشرک د زمانې، تا کې خو ایمان نشته دی، تا کې خو توحید نشته، خپل ایمان غم دی وکړه، ته په صحابو پسې خبرې کوې. صحابه کرام رضی الله عنهم چې هغه د توحید او د ایمان او د غیرت انتهایی هغه بنیادونه او جرړې په دې زړه کې داخلې وي. داسې خلک وو صحابه کرام رضی الله عنهم. څوک به ونو ته عبادت کوي، دا د بابا د دربار ونه ده. څوک به جنډو ته عبادت کوي، سجدې به ورته کوي. په قبر ولاړه جنډه ده، هغې ته به لګوي سجدې به کوي، په سرونو پورې او په دې دغه په تندو پورې په سترګو پورې به راکاږي. څوک به قبرونو ته په سجدو پراته. دا ټولې سجدې حرامې او شرک. یو سجده ده چې هغه د الله حق دی، او دا هغه سجده ده که د دې په حقیقت پوه شوې، د دې ټولو د غیر الله د سجدو نه به تعالی نجات درکړي. څنګه چې علامه اقبال ویلي، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. د دې یو سجدې په حقیقت کې پوه شئ، دا تا باندې ډېره ګرانه ده او نیکې او ملا دي ورته ماته د فرض مونځ نه کوې، بابا دربار له وختي روانې، مسجد ته دلته 3 قدمه کې نه راځي، او چې د ورس واوري نو بیا ګاډو کې ور روانې، بیا دې ورسره ډالۍ هم روانه کړې ده. دې امت کې څومره شرک دی، سړی حیران شي. د الله عبادت ته خو نه راځي، د الله دربار خالی پروت دی مسجد. دلته نه 15 ځله اعلان کېږي چې الله اکبر الله اکبر، الله ډېر لوی دی. دی وایي نه نه هغه بابا خو مړه ځان ته څه وایي که نه، هغه ډېر لوی دی، هلې ورځمه، کار مې دی خو هلته به یې کوم، دلته یې نه کوم. الله ته یې سجده نه لګوي دی، دی الله ته زاري نه کوي د الله په کور کې، دی بابا له روان دی، هلته به وایي درخواست جمع کومه. چې د ځان نه خبر نه دی، چې پته ورته نه لګي، زه به د خپل قبر نه کله راپورته کېږم، زه نه ویم. قرآن وایي اموات غیر احیا وما یشعرون ایان یبعثون. الله وایي دا خو مرګ والا دي، همیشه ژوند والا نه دي، ژوند دی یو وخت پورې و او بیا ختم، او دوی ته دا پته هم نشته چې خپلو قبرونو به کله راپورته کېږي. هغه دې د ځان نه دی خبره، او ته ورځې خپل درخواست جمع کړې هغه ته. او هغه رب العالمین چې عالم الغیب والشهاده دی، او تا ته وایي زما نه وغواړه، او د الله نبي وایي په سجده کې دعا ښه قبلېږي، هغه الله ته ته زاري نه کوې. ځکه زموږ د قوم دا بدحالي ده، دا په موږ کې څه عذابونه دي، دا په موږ کې څه ذلتونه دي. یاد وساتئ د دې اصلي او مین وجه شرک. زموږ قوم د الله سره وفا نه ده کړې، زموږ قوم د الله د توحید سره وفا نه ده کړې. دې قوم ته چې د الله د توحید مسله بیانه کړي، د ده په تندي ګونجه راځي. دې قوم ته چې د الله د یووالي خبره کې او په شرک رد وکړي، د ده زړه تنګېږي، الله به د ده ژوند تنګوي، الله به دې جړوي، الله به دې پریشانه کوي. یاد ساته، کله به دې په یو رنګ کې او کله په بل رنګ کې، کله به عذاب په یو شکل کې راځي او کله به په بل شکل کې راځي. دا عذابونه به راځي، دا سلسله به نه ودرېږي. بله ورځ ما یو ځای کې بیان کوم، ما دا خبره وکړله، مالې دا انتظار کوه، ته خو لا دا وایې چې فلان او فلان او فلان، دا انتظار کوه چې هغه د فرعون په شان نظام در باندې جوړ نه شي، چې ښه ورته ګوري او بچی در لالالی. کم قوم چې بغاوت ډېر شروع کړي، بیا داسې هم ورسره کېږي. په دې وجه باندې دا خپل د الله سره وفاداري جوړه کړو، د الله توحید زړه ته کوز کړو. والله چې د توحید سره عزت تړلی شوی، د توحید سره عزت تړلی شوی، او د شرک سره او د الله د توحید د بغاوت سره ذلتونه تړلی شي.